ګرو سلام هیله ده روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یاست او د ژوند شپې ورځې به مو په ډېرې خوشحالۍ او سوکالۍ کې تېرېږي. بادام احمدزی او سره د ګل یارانو عزیزي صاحب مجتبی او د دې ترڅنګ هغه ډله کې چې ناست صبر وکړه چې مخ لږ ځان راښکاره کړه که نه ځان راښکاره کوو چیرې دا خو ځان نه ښکاره کوي احمدزی صاحب دا پټ شو که نه هغه وایي ډالۍ ده پکول باندې خپل پکول نه ډارېږي هغه ځای څومره مهمه حجره ده ګوره ډالۍ ته په خوست کې حجره وایي صحیح ډډه هم پکې اچولې ده ښه خیر بیا به راپورته شي دا مجتبی دی دوستانو خوستوال پکول یې په سر کړی عابد صاحب په منځ کې ناست دی او عزیزي صاحب هم هلته دی نو بس داسې په چکر راووتو بادام احمدزی ډرایوري کوي خدای دې خیر پېښوي چې موږ چیرې بیایي داسې بیخي په خیر به زو راځو انشاءالله که په طبیعت زو راځو نو ټارګېټ خو مو ګربز دی او دلته نن په خوست کې اسمان هم وریځ دی بله خبره دا ده چې په دغه وړوکي ولاګ کې به ستاسې لپاره بانډار به وي ټوکې ټکالې به پکې وي زمزمې به پکې وي شعرونه او بیتونه به پکې وي بیخي او زبردست د دې ترڅنګ په لاره کې به هم ځای ځای یو نیم کس سره خبرې هم وکړو که چېرته راماخامخ شول په دې شرط نو احمدزی صاحب اجان ته دا راته ووایه چې خوست دې څوم نمبر ولایت کې ډېر زیات خوښېږي رښتیا ووایم رښتیا ووایه اول ستا د ویډیو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم په دې لس دوی روغ جوړ او ښه به وي ستا دغه بنډارونه ساده دي خو ډېر ښه والی پکې دغه یي چې بهر میشتو ملګرو د وطن مینه پرې ماتېږي خیر ویسې زه باید دومره ووایم چې خوست په اوله درجه کې د دې لپاره نه وایم زه یم که نه ځکه ما په ډېرو ویډیوګانو کې واضح ویلي دي دویم مقام دي کونړ او بیا ننګرهار کې اوسېږم یو څه تسکین والا ښار د زړه پکې ارامه وي ډېر خوند راکوي که نه نور ولایتونه هم جان و جګر دي هغه هم زړه سرونه دي ټول وطن زموږ وایي کندهار دی که زابل دی وطن زما دی پنجشیر که بدخشان دی وطن زما دی یعنې ټول راباندې ښه لګېږي هر ځای خپل فرهنګ لري خپل دود لري خپل سکون لري خو البته خوست په یو څه ماته ګران ده چې ځوانان ډېر اجتماعي دي ډېر مینه ناک دي دا تاسو یې ښه مثال یئ چې موږ راسو بې ملګرو سوي نه یو دا وګوره چې د خوست ښایسته ډالۍ مې ماته واخیستله کنه دې یادونه مې اوس کوله ډالۍ راته واخیستله او ډېره ټولو په سر کړې دوستان نه پوهېږم ما سره به څنګه ښکارې خو لکه چې تمرکز ډېر په ما زیات دی زه په دې باندې وپوهېدم ما سره ښه معلومېږي لکه ته په ځان باندې مین یې که نه او اصلا زما ویښته نشته دې بغلو کې خو ما سره هم ښه ښکارېږي زه پوهېږم ځکه زه اسماعیل خبره زه ښایسته ښکارم ډېر زبردست نو عزیزي صاحب ته ورځم عزیزي صاحب دا له بهره راغلی که نه او خبره دا ده چې خوست اول ځل دی نه پوهېږم داسې یخ موسم کې سره را برابر شو بل طرف ته اسمان هم وریځ دی داسې لمر نشته پکې څه وکړو نو څنګه دی ګرم وطن نه راغلی د سعودي عربستان نه ملګرو ته سلامونه او ماشاءالله خوست هم ډېر زیات خوښ شو اول ځل چې راغلي وو یعنې ډېر مینه ناک خلک دي ماشاءالله موږ د بازار کې وګرځېدو ولسوالۍ ته لاړو ډېر بهترینه ځای دی د چکر ځای دی او ستاسې ملګرو نه ډېره مننه بس نو اوس ګربزو ته بیا ګربز بیا داسې ځای دی چې ډېره پراخه ارامه له سکونه ډکه ساحې لري منظرې لري غرونه لري هغه د بیا ډېر زیات خوښېږي زه دلدغه ځای باوري یم خو ښه دی چې سازي میدان دې له مخکې ورته لیدلی ډېر زیات هم خوښ شو ډېر ساعته پکې تېر شو عابد صاحب دې کور وداني عابد صاحب چې در سره بیا د شیبې ډېرې موضوعې تېرېږي که نه زه خو عزیزي صاحب ته مې ویلې ما ویلې دا خو ښه دی چې په سپرلي کې راغلی نه یې که سپرلي کې راشي او دا سرسبز عزیز میدان وګورې وایي مړه ما اوس والا ډېر خوند مې ورنه واخیست وایي اوس هم دومره چک لګي بیا په سپرلي کې به یې سهار یو جالبه یې دا وه ښه دوی تصور کې دغه جوړ کړی و دا سرسبزي او شینوالی او دغه د ونو د خزان دی کتل فکر یې کوه دا اوس هم میوهدارې دي نو دوی ویلې چې موږ بیخي له سکونه ډک ده که څه هم هغه سفر یو څه ستړی و سجاد ځکه مزل یې وکړ ده لارې ځینې برخې هم ګډې وډې دي ګربز سفر نن ډېر جالب په دې ده چې سړک یې پوخ ده سړک یې پوخ هم دی لنډ هم دی زر رسېږو بېشک همداسې ده او عابد صاحب ته به زمزمه تیاره کې او زه به تر هغې مجتبی سره یو څو خبرې وکړم دا خو زما د ګران ملګري جاوید درمان هم ډېر خوږ ملګری دی د هغې په خاطر هم باید ډېر ناز او ډېره مینه ورکړو د خیره څه کیسې دي خوست دې خوښ شو یا نه شکر والا خوست خو مخکې ما ډېر صفتونه اورېدلي خو واقعیت په ما صفتونو ارزي خلک یې ډېر خواږه خلک دي مېلمه پاله دي خوشحاله اوسئ سره کوم چې د پښتونولۍ وطن دی هماغسې واقعیت ډېر ښه ځای دی زه خو یم چې هغه طرف ملګری دی یو سر راجوت کې احمدزی صاحب وده دی زما کار نه سي به د ورسته راکاره کوو ویډیو کې راشه هغه اردو شعر وایه هغه ډېر زبردست
ښه عابد صاحب وایي چې وریځې راغلې د امجد په لاس کې جام نشته د بېوسۍ د دې نه ښکته بل مقام نشته او بل ځای کې په وریځو پسې ویلي دي چې که ګناه نه غواړي رښتیا وریځ دې نه راولي زه په وریځو کې نشه کوم ګناه کوم نو داسې به وکړو په همدغو دوه مختلفو بیتونو سره به عابد صاحب ته د یوې زمزمې په خاطر بلنه ورکړمه چې لیدونکو ته او موږ ته دغه شیبه کې یوه ښایسته زمزمه راوړه زه هم بدرګه کوم مصطفی به هم بدرګه کوي عزیزي صاحب او بادام احمدزی دې ځکه نه هغه کوي بدرګه کوي داسې نه چې موټرونو سره گفتگو پرې ونه کړي زما ډار همدغه ده چې زه موټر ته متوجه یم مهرباني عابد صاحب ستا دې قسم وي چې په دغه لار مدام راځه زما ګل پام راځه ستا دې قسم وي چې په دغه لار مدام راځه زما ګل پام راځه ستا دې قسم وي چې په دغه لار مدام رازا زما گل پام رازا زما گل پام زه دغه هغه ته ډېر زړه کې نیولی یم که نه چې دا ویده چې دی دا ویده چې دی ډېر ښه شعرونه ورسره شته خو چې دی راویښ شي تا سره باید ملګرتیا وکړي هغه چینل ته راولو لږ موډ کې نه ده که نه خیر هغه بیا چې ښکته شوه بیا صاحب چیرې به کښېنو کرکټ په اصطلاح آوټفیلډ کې ده ښه لږ بهر ده داخلي کوڅه یې کېږي عابد صاحب وایي چې ستا د سرې ملالې لوپټې په ژۍ نوم زما د امن د جنډې په ژۍ او ستا د مرګي خوب بوته ښایمه هر سهار کې نه مه د ویالې په ژۍ او ښایي چې ریحانه په تا ګرانه یم نوم مې چې لیکې د جوبټې په ژۍ ډېر علي واه احمدزی صاحب تا ته کوم بیت یاد شو ټپه یاده شو طرز علي و او زه به ما خو د مسافري ډېره ښه ده ورسره عادي شوی یم که نه هغه ټپه مې ذهن کې ناسته ده ښه وایي د دروازې د غنګ اواز دی مسافر یا را یادوي غرقه یې کړمه وایي پیزوان مې ستا بریتو کې بند شو تر دروازې پورې کږه در سره تلمه پیزوان په کورمه کې جوړیږي د پېښور زرګره ماتې شلاسو واه د غره په سر لاټین بلیږي یار مې زرګر دی ما ته ګوتې جوړوي که مې لالی جادوګر نه وی په نیمو شپو به کټ کې ولې پاڅېدم واه ډېر زبردست ډېر زبردست زه خو یم د ټپو ملګرتیا باید مجتبا ته ور ورسوو بیا خو اذان راته وکړه اذان دې هم نه ده زده موږ ځان سره هلته خپل نماینده لرو راجګ شه خدای دې دا ولې نه پاڅېږي زه خو دې ته نه پوهېږم ته هغه زه نه وایه ته ووایه په بسم الله کټ ته ورخیجم د جنۍ کټ د جنغوزو د مات بشي واه ته راپورته کوي عزیزي صاحب راپورته کوي نه راپورته کوي دا لیدونکي بس وایي دا لیدونکو بیا هغه وایي چې غږ شته او سړی نشته راځه راوځه خبرې وکړه بنډار وکړه ښځه په هغه باندې زه او ته مسابقه کوو بیا لکه میدان کې مسابقه چې وه هغه هلته تیاره کې وې ګاډي کې وې که نه راځه در سره وایي ملالیه جادوګر نه وی که ملالیه جادوګر نه وی پنی مشپو بکټ کې ولې پاڅېدمه پنی مشپو ماله د ډنډه نه خټه راوړې ماله د ډنډه نه خټه راوړې د اوسنۍ زمانې یار ترې جوړومه واه د اوسنۍ په سجده پروته راته رایاد شوې په سجده پروته راته رایاد شوې حق دې خیره د زه دعا درته کومه حق دې خیره واه ډېر علي د نیمې شپې سندرې خوند کی د نیمې شپې نو سندرې خوند کی څوک به مین وي چا به یار بایللی وینا
څوک به میینه وایه بیا څه مه غلی کېږه دوام ورکړه ډېر ښه دي. ډېر ښه ډېر ښه دوستانو منظرې هم در باندې وینم اوس یې ګوره د خیره دوستانو دا دی راکوش ومه د خیره چې دغه ملګرو باندې د ګربزو پکوړې دي که پکوړې دا هم پرې نوشیجان که ماجي صاحب هم دلته مصروف دی په پکوړو باندې دا به هم تاسو ته زه وښیم ډېرې خوندورې معلومیږي ډېرې لذت بخشه تاسو دا وګورئ دا نو بیا ډېره مزه کوي چکني سره استاده څه نومېږي څوک محمد رحمان ښه موږ ته داسې وکړه چې په څومره پکوړې به وکړې 5 شپږ نفره یو نه لګې ډېرې که 200 یې که ته خو ما ته دغسې راسې که زه یې وڅکم چې مزاج دا پخې نه دي دا به اوس پخوې څوک یې پخوي ته یې پخوې ته دلته د کون ده ملګریا وخت نسی پخولی وخت نسی څومره او لاس 40 منټه دا څه آئے نه دا پخې نه دي تیارې دا د پخېږي تیارې بیا لږ کوچ کېږي هرې 2 अच्छा वगैरह बस 2 अच्छा وګورو دوستانو دوی خو وایي چې لس 40 دقیقې وخت نیسي خو دلته د ملګرو هم لږه بیړه ده خدای دې خیر پېښوي دلته تاسې وینئ ډېر ښایسته ګاډی ولاړ دی موټر او دې کې دغه استاد چې دی د خوراک څښاک توکي بېلابېل دا خرڅوي استاده څه شی پکې دي نور دلته څه شی دي خو څه چې نه غږېږي زه به خیر د خپله پورته وشم عابده سر یې موټر ده ودې لیدو دا لیارې په سار ویلوړ ده نه پوهېږم چې دا به چلانېږي که چلانېږي دا نه پوهېږم دا چلنېږي اوس که نه چلنېږي چلانېږي خو چلنېږي خدای خبرې نه کي او زه غواړم چې تاسو ته دغه موټر داخل کې هم وښیم چې دا تاسو وینئ بسکټ هم پکې دي او د خوراک څښاک بېلابېل توکیان د سر تیل وسلین پلسترې دغه نور بېلابېل توکي پکې دي تاسې یې لیدلی شئ نو دا مې لنډه ویډیو کې درته راوستل د خیره موږ به بیا ترې لاړ شو هلته چېرته به کښېنو پکوړې مو راخیستې دي هغه به نوشجان په که څنګه عابد صاحب خورو یې مشتبه تا خوښه ده بیخي مې خوښه عابد صاحب ورسېدو لکه څه چېرته ورسېدو دا ګربزو د غټ جګ غره تر ورسېدو غره تر وختو یې خیر سره موټر مو مر وخېږولو او زه غواړم چې دغه لیدونکو ته د منظره هم وښیم ډېر ښکلی ځای دی دوستانو تاسې به دا مخکې نه وي لیدلی که څوک راغلي وي شاید ویډیو یې نه وي کړي دا تاسې لیدلی شئ د دغه ځای دغه غرونو ونو او منظرو د دغه ځای ښایست بیخي زیات کړی ښه اوس به دا هم راولو
معظم صاحب چې دی دوستانو همدلته به چېرته کښېنو که نه دغه ځای به ښیښې ځای وي مخکې به لاړ شو مخکې ښه مخکې هغه ونې څنګه مجتبی خوښ دې شو خوست یاره بېنظیره بېنظیره دی منظرې یې څنګه دي منظرې بې حده ښایسته دي که نه موقعیت مخکې څه نه موږ ته خو دوستانو یو چا په تاسې هغه ځای ونیسئ کوم هغه او بالکل بالکل دا خو سکرین کې ما نه لیدې خو اوس مې ولیدې ډېرې ښې معلومیږي ګربزو کې یو که نه ګربز دی او نو یوه زمزمه عبید صاحب تیاروا ته راغی چې دا ملګري یوه زمزمه وکړي د خیره او دلته به یوه ویډیو جوړه کړو مخکې موږ ډېر راتلو زه به دغه هغه م راواخلمه چې لار کې مو راواخیستی راځه عزیزي صاحب احمدزی صاحب لږ زنګ هم ادا کړه نورم راځه کښېنه مجتبی ملګرو دا بیا د ګربزو پکوړې دي سره د چکنۍ زه بې وکسم چې څه رقم ته دي مزه لري که نه لري څنګه دي که نه پکول نه مې جار کې درې نوری بادام ډېره ښه مزه کوي یار لاړو شاټ د نه تېر شو کاوډۍ خوري له ورو نشته خو واله تصویر واله کړه ستړی دې کړو نه نه خورم دا مازن دا لړزي دوستانو موږ به دغه پکوړې سره نوشیجان کړو او تاسو ته نور ښې شیبې غواړو هیله ده چې له دغه ولاګ څخه به تاسې خوند اخیستی وي ټپې هم پکې وي زمزمې مو هم پکې وکړې او د دې سره په څنګ کې بانډار هم پکې وشو منظرې مو هم ولیدې بس نور تاسې ته ښې شیبې او ښه وختونه د خدای په امان بای بای